ارشاد په منډه کې یوه ښکلې چیلۍ واخیسته او خپل کور ته ډېر په خوشحالۍ را روانو. خپل کور ته دننه شو او خپلې ښځې ته یې اواز وکړو. ګلبانو یا ګلبانو راشه کنه لږه بار روزه لږه یې وګوره ستا خاوند تا له څه راوستي دي چې کله یې وګورې ډېره به دې خوښه شي. الله پاک موږ له یو ډېره ښکلې چیلۍ راکړه. هاي الله، دا دومره ښکلې چیلۍ، دا دومره صحتمنده چیلۍ د کوم ځای نه راوستې ارشاد؟ دا خو ډېره زیاته ښکلې ده، د دې سترګې څومره ښکلې دي، ماشاءالله. بس د دې نوم ما راني ایښلی دی، د نن نه د دې نوم راني دی. خدای راکوي چې موږ به کور کې ناست وو او موږ به الله پاک ډېر مالداره کړي. ګلبانو ته د دې ډېر زیات خیال ساته. ته فکر مه کوه ارشاد، دا به زه د خپل اولاد په شانتې پالم. د سبا سهار ناشته او نخرې. په سبا سهار ارشاد خپلې راني چیلۍ ته د خوراک ورکولو کوشش کوي. خوځېدو ته تیار نه وي. ارشاد رسۍ راښکي او ووایي پازه کنه راني، نور راختلې دي، ګرمي ده، لږ وګرځه راوګرځه، لږ خوراک وکړه. راني یو سترګه کولو کی او ارشاد ته وګوري او بیا واپس مخ واړوي او سملي. ګلبانو په لاس کې یو ډېره ښکلې ګرمه پراټه نیولې وي او د ارشاد او راني خواته راشي او ووایي څه شور دې جوړ کړی سهار سهار؟ څه زه تنګېدم. بیګم دا معصومه نه ده، کامچوره ده، دې ته زه خوراک ورکوم او دا مه خاړئ. اخواشه، تا کې عقل نشته، دا خانداني چیلۍ ښکاري، دا داسې شوتل نه خوري. راني فوراً خوله کولاو کړه او هغه پراټه خوړل یې شروع کړل. په ډېرو مزو سره هغه پراټه وخوړه. ارشاد ډېر حیران شي او ډېر په حیرانتیا سره ووایي کمال دی ګلبانو، خپل خاوند ته د شپې واله سړه روټۍ او دې کامچوره چیلۍ ته د کورنو غوړو واله پراټه. خبردار، کودې ته دې کامچورو وي، دا پی ورکوي، دې د طاقت په کار دی. ته خاموشۍ سره خپل کار کوه. ځه. بیا د راني د ارشاد په کټ باندې قبضه. د ماښامې وخت او ارشاد د پټو نه ډېر ستړی راشي او د هغه اراده وي چې په صحن کې کوم کټ پروت دی په هغې کې به زه لږ ارام وکړم، لږ سکون به راته میلاو شي. ارشاد ډېر ستومانه وي او ووایي نن خو مې ملا ماته شوه، لږ به سملم چې لږ ارام راته میلو شي. کله چې ارشاد د کټ خواته ورسي او وګوري نو راني په هغې کې ټول کټ باندې قبضه اچولي او ملاستوي او په مزو سره پرته وي. ارشاد ډېر غوسه شي او ډېر په غوسه کې ووایي وای راني، دلته څه کې زما په کټ کې؟ دا خو زما د ملاستې ځای دی، زه به چېرته سملم؟ لاندې کوشه. ارشاد راني ته د دکې ورکولو کوشش کوي خو راني ډېر په زوره زوره باندې د مې اواز وکړي. ای ارشاد، څه د وخې زما راني؟ بیګم زه یې وخم نه، زه دې خپل کټ غواړم، زه به چېرته سملم؟ ته ګورې نه چې هغه آرام کوي، په فرش باندې یخني ده، د هغې به نمونیا شي. ته نن شپه لاندې چټۍ واچوه سمله. لکه زه اوس نه، اوس د دې کور مالک دا چیلۍ ده چې دا زما په کټ کې هم سملي. مالک خو ته یې ارشاد، خو فلحال د ملک عالیه موډ مه خرابوه، کینې بیا به هغه ته پې نه میلاویږي. بیا د شپې په وخت کې ارشاد په ځمکه باندې شوي چې کومه چټۍ وي په هغې باندې پروت وي او اړخونه بدلوي، ځکه چې راني کټ باندې قبضه اچولي او راني د ګلبانو په یو سور شال کې پرته وي او په مزو سره ملاسته وي. بیا ارشاد د اسمان طرف ته وګوري او ځان سره ووایي یا الله، خلکو چیلۍ وپالي چې هغه د هغې په کار راشي. ما خو چې کومه چیلۍ وپالله او زما نه زیاته د ارام زندګي تېروي، دې ته وایي په خپلو پیسو مصیبت اغشتل. الله تعالی دې په هر چا رحم وکړي.